شکرګزار زړه د دې ډیر زیات اهمیت دی. شکر سره په نعمت کې زیاتوالی راځي، لکه چې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. د شکر مطلب دا دی چې د الله پاک ورکړی شوي نعمت، صحت او مال د الله په نافرمانی کې مه خرج کوئ. د ګناه اسباب مه اختیاروئ، ځکه څوک چې د ګناه اسباب اختیار کړي دا هم په ناشکري کې داخل دی. دریم چې کوم اهم سیز دی د دې مقام په اعتبار سره، هغه دا دی چې د چا داسې ښځه وي چې د خاوند سره د آخرت او د دین په کارونو کې مددګاره وي. مثلا که خاوند د دین کار کوي، په مدرسه کې سبق ښیي، نو دا خور د دې په مقابل کې د دنیا طرف ته د مالی فایدو په لیدلو باندې نه راپاروي او داسې ورته نه وایي چې په دې کې مالی پریشانی ده. دا پرېږده زه څه د دنیا کار وکړه. ډېرې ښځې موږ همداسې لیدلي دي چې کله خاوند د دین کار کوي یا خلکو ته قرآن او حدیث ښیي، د هغې نه کمې پیسې لاسته راوړي، دا خور په دې باندې خوشحاله نه وي، هغه د دین کارونو ته نه هڅوي بلکې دنیا طرف ته یې هڅوي، نو دا د جنتي ښځې صفت او علامه نه ده. دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ